السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زه نن بیا د یو نوې ویډیو سره راغلی چې تاسو ته وښایم څنګه کولی شئ تاسو د ټیک ټاک، فیسبوک او یوټیوب لپاره وایرل ویډیوګانې جوړې کړئ. دا ویډیو ملګرو تاسو زما سره لومړی وګورئ. ملګرو دا ویډیو تاسو بالکل په 2 دقیقو کې جوړولی شئ بغیر د انټرنیټ څخه او په خپل موبایل کې. د دې ویډیو جوړولو لپاره 2 اپلیکیشن ته ضرورت ده چې ملګرو یو دا پکسل لیب او بل دا ای وی پلیر. ملګرو د 2 اپلیکیشن به تاسو زما د ټلګرام چینل کې پیدا کولی شئ او یا هم د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو راځو لومړی موږ دا پکسل لیب ته چې کله راغلم موږ دلته راځو یو خپل انځور ورته جوړو. دلته پکسل لیب ته موږ راسو. ملګرو دا انځور مخکې نه ما تیار جوړ کړی ده. زه تاسو ښایم چې دا انځور به تاسو څنګه را جوړوئ. دلته ملګرو تاسو چې کله راغلی نو دلته تاسو 3 ډاټس باندې لومړی کلیک وکړئ. 3 ډاټس باندې مو کلیک وکړئ نو بیا تاسو دلته په ایمیج سایز باندې کلیک وکړئ. په ایمیج سایز باندې کلیک وکړئ دلته تاسو د کسٹم آپشن چې په دې کلیک وکړئ او دلته نو تاسو د یوټیوب تمنیل چې لیکل دا ورته انتخابوي. چې کله دا انتخاب کړئ په اوکی بٹن باندې کلیک وکړئ تاسو لپاره د تمنیل لپاره جوړ شي. نو دلته نو وروسته تاسو ملګرو په دې ځای کې دا امپورټ چې لیکل په دې امپورټ باندې کلیک وکړئ. چې په امپورټ باندې مو کلیک وکړئ دلته تاسو خپل عکس ورته انتخاب کړئ. زه راځم خپل عکس ورته انتخابوم. نو دا عکس ملګرو ما راوښه د صحیح نه باندې کلیک کوم. دا عکس ما برابر کړم. دلته دا عکس سره واخلم په خپل اندازې سره برابر کړم. چې کله مې دا عکس برابر کړم د دې عکس په یوه دلته زه کاپی راواخلم. چې کله مې د دې عکس یوه کاپی راواخیستله نو بیا به تاسې د دې عکس دلته چې دا کاپی آپشن چې ده په دې به تاسې کلیک وکړئ او دا به د کاپي کوي. دا عکس مې چې کاپي کړ نو بیا به دا عکس تاسې د بل خوا ته اړوئ. نو دلته به تاسې د کراپ آپشن باندې به کلیک وکړئ. چې کراپ مو کله کلیک وکړو د هغه څخه به وروسته تاسې په دې آپشن باندې کلیک وکړئ. دا عکس تاسې وینئ ملګرو زموږ سره د بل سایډ ته به واخلو. چې دا عکس واخلو دلته تاسې په صحیح نښه کلیک وکړئ او دا عکس به هم په خپلې اندازې سره دلته برابر کړئ. چې کله مو دا عکس هم برابر کړ نو زموږ وینئ تاسې ملګرو چې زموږ عکسونه برابر شول. دلته موږ د عکسونه دواړه ورته برابر کړو په خپل اندازې سره. چې کله مو عکسونه دواړه برابر کړل دغه څخه به وروسته اوس راځو موږ دا عکس غواړو چې سیو یې کړو. دا عکس د سیو کولو لپاره به تاسې ملګرو دغه ځای ته راسئ او دلته به تاسې کلیک وکړئ په دې آپشن باندې. چې په دې آپشن باندې مو کلیک وکړو نو دلته نو تاسې د سیو اس ایمیج باندې کلیک وکړئ. سیو اس ایمیج باندې مو کلیک وکړو نو بیا تاسې دلته سیو ټو ګیلري باندې کلیک وکړئ. چې سیو ټو ګیلري باندې مو کلیک وکړو نو عکس به تاسو سره څنګه سیو شي. چې کله عکس سیو شو اوس راځو موږ د دوهم اپلیکیشن چې د ای وی پلیر په نامه باندې په دې باندې کلیک کوو. دلته راځو اوس موږ ویډیو پکې ایډیټ کوو. د ای وی پلیر باندې موږ راسو دلته به کلیک ورته پیو کوو نو داسې به ملګرو د ای وی پلیر چې دا به موږ دلته خپل اندازې سره برابر کوو. کله چې نوی موږ ډاونلوډ وي د ای وی پلیر موږ راځو دلته انتخابو. دا مې چې انتخاب کړو دلته به تاسې راسئ دا شان تلې به سکرول کړئ دغه لوري داخل ته خپل ټمپلیټ واخلئ او دا نښه چې دا په دې نښه باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کلیک مې وکړو نو دا به تاسو سره اتومات دا وینئ زموږ سره دلته دا اډ شو دا ټمپلیټ موږ سره اډ شو نو په دې باندې به موږ کلیک وکړو. چې په دې ټمپلیټ باندې موږ کلیک وکړو نو دا وینئ موږ سره دا ټمپلیټ اډ شو. نو دلته اوس راځو موږ خپل عکس خپل لوګو خپل نمبر هر څه ورته انتخابوو. نو په دې پنسل آپشن باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله مو په پنسل آپشن باندې کلیک وکړو نو دلته تاسې ملګرو لیدلی شئ بي جي بیکګراوند لپاره به موږ لومړی انځور ورته انتخابوو. نو په دې باندې به کلیک وکړو. دغه کلیک کولو څخه وروسته به د ایمیج باندې کلیک وکړئ. چې په ایمیج مو کلیک وکړو نو بیا به دلته تاسې په دغه آپشن کلیک وکړئ. دلته به تاسو لپاره ایمیج ته لار برابره شي. نو دلته به تاسې پیک ایمیج ووهئ. چې پیک ایمیج مو ووهه نو ستاسې لپاره به دلته هغه ایمیج راشي چې کوم ایمیج تاسې غواړئ چې پکې ولګوئ. دا ایمیج د موږ ملګرو جوړ کړی نو موږ دا پې ولګوو. نو ستاسو ته ښایم بېرته به داسې بیک راوځئ. چې بیک راووتئ ملګرو تاسې لیدلی شئ زموږ لپاره دا ایمیج ولګېده. اوس موږ راځو خپله لوګو ورته انتخاب. نو بیا به تاسې پنسل آپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله مو بیرته بیا په پنسل آپشن باندې مو بیا کلیک وکړ نو بیا به تاسې دلته ورته راسئ. نو بیا به تاسې دلته خپل لوګو نمبر او هر څه ورته انتخابولی شئ. نو دلته زه اوس راځم ورته دلته دغه ځای ته. دلته چې کله زه ورته راغلم نو دلته به دغه ځای مې چې کلیک وکړ نو بیا به دلته زه راسم په دغه ایمیج باندې به کلیک وکړم. چې په ایمیج مې کلیک وکړ نه بخښنې سره ملګرو دلته به د دوهم آپشن باندې کلیک وکړئ. په دې لوګو آپشن باندې په دې مو چې کلیک وکړ نو دلته به تاسې لپاره یو بل آپشن راسي. دا چې کله راغی نو دلته به تاسې دا آپشن وینئ. په دې باندې بیا کلیک وکړئ. څنګه تېره طریقه وه بالکل هماغه ډول بیرته به پیک ایمیج باندې کلیک وکړئ. ملګرو خپله لوګو به ورته انتخاب کړئ. هره لوګو چې ستاسې خوښه وي هغه لوګو تاسې ورته انتخابولی شئ. زه به دلته یوه لوګو ورته انتخاب کړم ملګرو. دا ما لوګو هم ورته انتخاب کړه. که لوګو انتخابوئ که عکس انتخابوئ هر څه انتخابوئ نو ملګرو تاسې کولی شئ دغه ځای کې انتخاب کړئ. نو ملګرو دا لوګو تاسې وینئ چې په دې ځای کې دا وینئ زما لوګو ورته اډ شو زما عکس اډ شو. نو په دا مو چې کله اډ کړه نو اوس موږ ورته راځو دغه ځای کې د نمبر چې لیکلی دغه ځای کې څه لیکنه کول غواړئ. په دغه ځای کې تاسې وینئ نوم لیکلی او دغه سکینټونه چې دي دا ټول تاسې کولی شئ چې زیاتې کړئ. اوس بېرته به موږ راسو په دغه آپشن باندې به بېرته موږ کلیک کوو په دې پنسل آپشن. چې بېرته مو په پنسل آپشن باندې کلیک وکړه نو بیا به تاسې دلته راسئ. دا ټیکسټ نیکس لیکلی ده په دې باندې به کلیک وکړئ. چې دلته مو کلیک پې وکړه نو دلته به تاسې دا دوهم آپشن چې درته ښکاري دا به تاسې کلیک کړئ. چې کلیک مو وکړو نو په دغه ځای باندې به تاسې کلیک وکړئ. دلته به ستاسې خپل نوم ورکوئ. دا وینئ چې دا روزي لیکلی په دې باندې ریز نو دا به ټول تاسې کټ کړئ. دلته به تاسې خپل نوم ورته ولیکئ. زه راځم خپل نوم ورته لیکم. دا د ملګرو ما نوم ورته لیکم. نو په صحیح نښه کلیک وکړئ. بېرته به تاسې بیک راوځئ. چې کله بیک راووتئ یا هم تاسې کولی شئ دلته فونټ هم ورته چینج کړئ. دا وینئ ملګرو دا فونټ آپشن په دې باندې کلیک وکړئ. دلته زه راځم خپل یو فونټ ورته انتخاب. دا د فونټ ورته انتخاب کړو. چې کله مو فونټ ورته انتخاب کړ دغه ځای کې تاسې کولی شئ د دې فونټ لپاره رنګ هم چینج کړئ. ملګرو دلته زه اوس رنګ هم درته چینج کوم او درته ښایم. دا د ما رنګ هم ورته چینج کړو. بېرته تاسې بیک راوځئ. چې کله بیک راووتئ دغه ځای کې تاسې وینئ چې زما نوم چې کوم و هغه ورته اډ شو. دا ملګرو اوس ګډوډ ده خو چې کله دا ویډیو تاسې سیو کړئ بالکل خپل ځای ته راځي. اوس راځو موږ د نمبر په ځای باندې خپل نمبر یا کوم نوم لیکئ څه لیکئ هغه
لیکلی شي. دلته به بیرته تاسې کلیک وکړئ چې بیرته مو کلیک پرې وکړه نو دلته به تاسې په دغه ټکسټ باندې به بیا کلیک وکړئ چې په دې ټکسټ باندې بیا کلیک وکړئ بیا په دوهم آپشن باندې بیا کلیک وکړئ نو دلته به د نمبر ځای باندې کلیک وکړئ او دا نمبر به ترې کټ کړئ او دلته تاسې څه خوښ وي هغه پکې لیکلی شي. مثلا زه دلته اوس ورته لیکم خپله شماره ورته لیکم نو دلته به زه راسم خپله شماره به ورته ولیکم. دا د ما خپله شماره هم ورته ولیکه چې کله بیرته بیک راوځئ تاسې دلته رنګ ورته انتخاب کړئ خپلې خوښې رنګ به ورته انتخاب کړئ. دا د ما رنګ ورته ژیړ انتخاب کړه زه اوس درته ښیم دا وینئ ملګرو چې دا رنګ هم موږ ورته انتخاب کړه. نو دلته به اوس راسو موږ د دریم آپشن ته چې کله دریم آپشن ته موږ دلته راسو دا وینئ تاسې په دغه ځای کې چې دا ورته لیکلی دا تاسې کتلی شئ دغه ځای کې به دا خپله سکرین چې دي دا به مخته کېږي. دلته چې کله تاسې ویډیو پلی کړئ نو خپلې اندازې پورې به دا روان وي. نو ملګرو دا ویډیو وه چې زموږ تاسې لپاره تیاره کړه. نو دا اوس سیو کوئ څنګه دلته به راسئ تاسې به په دې آپشن باندې کلیک وکړئ چې کله مو په دې آپشن باندې کلیک وکړه د هغه څخه به وروسته ملګرو دلته تاسې خپل ویډیو لپاره سایز ورته انتخابولی شئ. دغه ځای باندې به کلیک وکړئ چې په دغه ځای مو کلیک وکړه دلته نه تاسې خپل سایز انتخاب کړئ. زه راځم په ایچ ډي کوالټي کې هم کولی شئ که هر څه مو خوښ وي کم سایز کې غټ کې زه یو سایز ورته انتخابوم. سایز مې چې انتخاب کړه دغه څخه به وروسته لاندې سکرول کړئ چې کله مو لاندې ښه سکرول کړه دلته تاسې لپاره یو بل آپشن زه درته ښیم چې په دې آپشن باندې به تاسې کلیک وکړئ. په دې باندې د ایکسپورټ باندې دې باندې هم کلیک کولی شئ په دې هم کولی شئ. چېرته تاسې غواړئ په د ایکسپورټ باندې یوازې کلیک وکړئ په دې ایکسپورټ باندې نو بیا به تاسې غواړئ غټه ویډیو ډاونلوډ کړئ نو بیا به تاسې په دغه ځای کې چې دا دغه ځای کې به تاسې ورته خپله ویډیو وخت انتخابوئ نو تاسو به هغومره ویډیو جوړېږي. نو زه راځم دغلته په دغه آپشن باندې کلیک کوم ځکه چې زما خو دومره ویډیو نه ده پکار ستاسې لپاره کومه چې درته ویې ښیم. ملګرو په دې ځای باندې چې کلیک وکړو نو دلته دا وینې تاسو لپاره دا ویډیو سیوینګ روان شي او دې ځای ته به تاسې نه وځئ که یې باندې راووتئ یا هم له اپلیکیشن څخه ووتئ یا مو موبایل ګول کړو یا مو لاک کړه نو ستاسو ویډیو نه سیو کېږي د پروسه مخته نه ځي. ملګرو تاسو به دلته لږ صدقه انتظار ورته کوئ او دا ویډیو به ستاسې ګیلري ته سیو کېږي.